د زمري سره د نیکی کولو بدله. وای په یو ځنګل کې زمری او میرمنې د دوو بچیانو سره اوسېدل. یوه ورځ سخت وږي شول، د یو پاڼ لاندې ویده شوه. تر لږ وخت وروسته یې میرمنې ورته وویل چې هله زمری پورته شه، خوب مې ولیدی چې په فلاني ځنګل کې ښکار شته، هلته به دواړه ولاړ شو. دواړه روان شول. له ډېر مزل وروسته هغه بل ځنګل ته ورسېدل. هلته یې ښکار وکړ، ښه ځانونه یې ماړه کړل او خپلو اولادونو ته یې هم د ځان سره غوښه راواخیسته. دواړه مزل کوي چې ګوري سیلاب راغلی. دوی هلته پورې غاړه پاتې شول. لاره یې بنده شوه او خپلو اولادونو ته نشو راتلی. دواړه ناقراره وو چې اولادونه به مو د لوږې مړه شوي وي، خو خبر نه وو چې اولادونو ته یې یوه هوسۍ راځي. د هوسۍ خپل بچي مړه شوي وو. هغه د تیو له درده په عذاب وه او د زمري بچیان وږي وو. نو دغه هوسۍ به په ورځ کې 3 ځلې ورته راتلل، شیدې به یې ورکولې. د زمري بچیان ښه خوشحاله وه، خو هلته یې مور و پلار اندېښمن وه. آخر سیلاب وچ شو. دواړه راغلل او په دې لټه کې وه چې د خپلو بچیانو مړي پیدا کړي. ګوري چې دواړه بچي یې سره سپین خوشحال مخې ته ورته راغلل او خپل مور و پلار ته یې ټوله کیسه وکړه. مور و پلار یې زیات خوشحاله شوه، خو د مور او پلار نه یې بچیانو هیله وکړه چې اوس د هوسۍ د راتګ وخت دی، له تاسو ډارېږي، تاسو یوې خوا ته پټ شئ، موږ به هم شیدې وخورو، هم به ورته ووایو چې نور نو مه راځه، ځکه زموږ مور و پلار راغلل. هوسۍ راغله، دواړو ته یې شیدې ورکړې. مور و پلار یې پټ دي، خو کله چې بیرته روانه شوه نو مور و پلار یې دواړه سلامي ورته ودرېدل او ویې ویل موږ خو د ځنګل پاچاهان یو، تا زموږ اولادونو ته شیدې ورکړي دي، اوس خپل ارمان راته ووایه چې پوره یې کړو. هوسۍ ورته وویل زما ارمان هغه د جګ غره په سر کې د وښو خوراک دی. زمري یوه لوی مرغه ته امر وکړی چې ته به سهار دغه هوسۍ وړې او ماښام به یې راوړې تر څو دا ارمان یې پوره شي. دغه مرغه به همدا کار کاوه. آخر دغه حالات یو باز ولیدل. له هوسۍ څخه یې پوښتنه وکړه دا چې سپره ځې او سپره راځې دا څه کیسه ده؟ هوسۍ ورته وویل دا زما د نیکۍ پایله ده او ټوله کیسه یې ورته وکړه. باز ورته وویل چې زه به هم د ظلم په ځای نیک کارونه پیل کړم. باز په نیکو کارونو پسې ګرځي. یوه ورځ یې د موږک بچیان چې اوبو ته لوېدلي وو وموندل. نو باز له اوبو څخه راپورته کړل او بیا یې خپل تر وزرونو لاندې کړل چې تاوده یې کړي. خو څو شېبې وروسته د موږک بچیانو خوځېده پیل کړه. باز هم ځان وښوراوه چې نور والوځي. څو ځلې یې کوشش وکړ خو ویې نشوه کولی چې والوځي. ګوري چې د موږک بچیانو یې د وزرو بڼکې وهلې دي. نو له هاخوا څخه هوسۍ راغله. ګوري چې باز په ځمکه ناستی نشي الوتلی. هوسۍ ورڅخه وپوښتل چې ولې؟ باز ورته ټوله کیسه وکړه چې زما د نیکۍ نتیجه خو دا شوه. هوسۍ ورته وویل ای ساده، که دې له نیکانو او سیالانو سره نیکي کړې وای نتیجه به یې هم ښه وه، خو څوک چې له فاسقانو او کمسلو سره نیکي کوي همدا به یې حال وي. ګرانو دوستانو، له دې کیسې څخه موږ دا پند اخلو چې په ژوند کې د زمري غوندې ښاغلو او سیالانو خلکو سره نیکي وکړې انجام به یې هم ښه وي، او چې د موږک غوندې کمسلو او نااهلو سره نیکي او ښه وکړې هغه نیکي اخر سړي ته بد شي او په غاړه کې یو جنجال ولویږي.